خدمت کې هغه یو څو شعرونه چې ما د محرم په ورځو کې د شهیدانو سردار حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه په حق کې لیکلي وو. زه به لږ د امام مهدي رضی الله تعالی عنه د ظهور په لمانځنه کې هغه درسره شریک کړم. تاسو ته قافله د محمد پیروي ده. قافله د محمد پیروي ده. محرم دی. محرم د سرونو قرباني ده. د اسلام د بقا فکر د اسلام د بقا فکر په جذبه دی. تیاری دی کربلا ته رواني ده. د اسلام د بقا فکر په جذبه دی. تیاری دی کربلا ته رواني ده. د حسین په مخ کې رنګ محمد دی. د حسین په رنګ کې د حسین په مخ کې رنګ د محمد دی. رشته منځ کې د نیکه او د لمسي ده. د حسین په مخ کې رنګ د محمد دی. رشته منځ کې د لمسي د نیکه او د لمسي ده. او امتحان دی. دا یو امتحان تاسو باندې په دې خبرو کې عالمان درلودي. دا یو امتحان د الله د لوري نه چې په کربلا زړه ځمکه باندې د بده ورځ د یزید او د شمرانو له لاسه راباندې سره شوې وه. او ما دا په شعر کې اخیستې ده چې امتحان دی تحمل دی حوصله ده. امتحان دی تحمل دی حوصله ده. فیصله راغلې داسې آسماني ده چې په هسکه غاړه درومي کربلا ته. چې په هسکه غاړه درومي کربلا ته. د حسین په رګ کې وینه ده علي ده. چې په هسکه غاړه درومي کربلا ته. د حسین په رګ کې وینه ده علي ده. او تاج په سر د حسین تاج په سر دی. تاج په سر دی. تاج په سر دی د حسین په حقیقت کې. تاج په سر دی د حسین په حقیقت کې. په ظاهره د یزید حکمراني ده. تاج په سر دی د حسین په حقیقت کې. په ظاهره د یزید حکمراني ده. او کائنات د حسین عزم ته پرسېږي. کائنات د حسین عزم ته پرسېږي. په ادم کې څومره لویه حکمراني ده. او چې یزید د وخت هر څومره زورور شي. چې یزید د وخت هر څومره زورور شي. ملنګ جان ته کې جذبه هم حسیني ده. جزاک الله خیر. چې یزید د وخت هر څومره زورور شي. ملنګ جان ته کې جذبه هم حسیني ده.